سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه حمدي دی. د اډوبي فوټوشاپ CC 2019 پښتو کورس اوومې ویډیو ته مو ښه راغلاست وایم. دوستانو، په تېره ویډیو کې موږ پر کویک سلیکشن ټول، همدارنګه پر میجیک وین ټول باندې کار وکړئ. نن راځو دوستانو کراپ ټول او دغه رنګه پرسپیکټیو کراپ ټول، سلایس ټول، پر دې باندې کار کوو. ساده کراپ دوستانو شاید ستاسې په موبایلونو کې هم تاسې استعمال کړی وي. د یو عکس یو خاصه ساحه تاسې غواړئ چې جلا کړئ او هغه ستاسې سره پاته سي، نوره پاته ساحه چې شي ډیلیټ سي. نو د هغه دپاره فقط هغه ساحه انتخابوئ او انټر پریس کوئ. تاسې اوس وګورئ یوازې ساحه چې ما سلیکټ کړې وه هغه زما سره پاته سول. اوس تاسې کولی سئ چې دلته مثلا یو خاصه ساحه هم دا رقم سلیکټ کړئ. تاسې وګورئ انټر هم کار کوي او دلته دغه بل علامه شته، صحیح علامه کمیټ کرنټ کراپ اپریشن، کولی سئ په هغه باندې هم همدا کار سرته ورسوئ. دا ساده کراپ دی دوستانو چې یو عکس موږ کراپوو، یو خاصه ساحه ځینې جلا کوو. بل دوستانو پرسپیکټیو کراپ دی. پرسپیکټیو کراپ د دې دپاره دی چې زه غواړم یوازې دغه لوګو سلیکټ کړم، نور پاته شاوخوا دا سپین بیکګراونډ چې دی دا ایسته کړم. نو د دې دپاره زه پرسپیکټیو کراپ کاروم. څنګه؟ راځم دغه ساحه دا رقم سلیکټوم او تر دې راوروسته بیا راځم دا کنجان یې داسې راکشوم. تاسې ګورئ یعنې په کراپ کې بیا تاسې د پرسپیکټیو کراپ د لارې کولی سئ چې یو کوږ عکس لکه دا اوس چې د لوګو ته دا چیش کړئ، سیده هم کړئ او هغه یوازې سلیکټ کړئ. ګورئ دا لوګو عکس اوس کوږ عکس دی. که چېرته دا رقم سلیکټ کړئ او دلته د هغه صحیح علامه یا هم انټر کلیک کړئ نو دا عکس به چی شي سي، موږ ته به سیده سي. دا هم د پرسپیکټیو کراپ کار و. او بل دوستانو موږ لرو سلایس ټول. سلایس ټول دپاره به زه دغه بل عکس راولم. تاسې اوس وګورئ زه غواړم چې د عکس څو برخې جلا جلا ثبت کړم. نو د هغه دپاره زه راځم د سلایس ټول د لارې. اول راځم یوه ساحه زه ورته وایم چې دا ساحه باید ځان ته سي او دغه رنګه دا ساحه ځان ته، په دې ځای کې دا ساحه ماته ځان ته ثبت کړه. تاسې اوس وګورئ درې ساحې سولې. تر دا راوروسته نو راځئ فایل ته او د فایل د لارې اوس دوستانو دا د سی او سی او اس د لارې دا نه ثبتېږي. د دې دپاره موږ لرو سیو پاور ویب. تاسې اوس وګورئ الټ شیفټ کنټرول اس یې شارټ کټ دی. نو په همدا ځای کې موږ په ایکسپورټ کې موږ لرو سیو پاور ویب، همدا به کلیک کړئ. تر هغه راوروسته راځو دلته چیزې کوو جی پی جی، دا به جی پی جی انتخاب کړئ او دلته به دا سیو کلیک کړئ. راځم ډیسکټاپ یې ثبتوم، سیو. اوس به راسو ډیسکټاپ کې به وګورو. تاسې وګورئ د ایمیج په نامه علیحده ځان ته فولډر د جوړ کړی دی. کومې ساحې چې ما سلیکټ کړي وي هغه یې ټوله موږ ته چیش کړې، د عکس یې هغه یې موږ ته جلا کړلې. ګورئ دوستانو دا څو ساحې وې چې ما سلیکټ کړي وي هغه یې موږ ته راجلا کړي. دا د دې دپاره کارول کېږي چې موږ غواړو یو عکس پر څو برخو وویشو. او بل هم دوستانو سلایس سلیکټ ټول دی. سلایس سلیکټ ټول دغه سلایس چې موږ کړی دی دا موږ ته سلیکټوي. تاسې اوس وګورئ دا یو څه لوړوم مثلا داسې، یعنې د سلیکشن دی فقط. په دې کې یو څه ایډیټ راولم. دغه سلایس موږ ته ایډیټوي. وروسته یې کولی سو چې د ایکسپورټ د لارې د سیو پاور ویب په ځای کې موږ څه کو ثبت کو. ستاسې له توجه نړۍ مننه. د خدای په امان.